په خوست ښار کې د شاوخوا 10 میلیون افغانیو په لګښت د یوې رغنیزې پروژې چارې پیل شوې. پروژه په 2 او 3 ناحیه کې پلي کېږي او پکې 1.3 کیلومتره سړک، 2.5 کیلومتره لښتي او 2 پلچکونه جوړول شامل دي. د خوست ښاروال حافظ عبدالرشید عمري وویل چې دغه پروژه به په راتلونکو 5 میاشتو کې بشپړه شي او د ترافیکي ګڼې ګوڼې او بې نظمۍ مخنیوی به وکړي. نوموړي زیاته کړه چې ښاروالۍ په هڅه کې ده څو د هټیوالو او ښاریانو ستونزې د بېلابېلو پروژو له لارې هوارې کړي. چې موږ خپل کوششونه هلې ځلې کوو د دې لپاره چې خوست ښار ته کار وکړو او مسؤلیت مو هم دغه دی او متوجه هم یو دغې ته او د ښار لپاره نور پلانونه چې د ښاري نظم لپاره ډېر ضروري دي په هغې باندې هم کار روان دی او وخت به نه نیسي انشاءالله په ښار کې په پیدارونو کې ټپرۍ، غلپې او یا ګاډۍ رېړۍ دغې اډو دپاره چې کوم ځایونه انتخاب شوي دي د ولایت په مشوره هغه ښه مناسب ځایونه دي نو چاته به انشاءالله نقصان نه رسیږي، دوی کاروبار دوی تجارت به نه خرابېږي.